د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کابل کندهار لویې لارې د رغولو د بهیر له ورو شکایت کوي. دوی وایي چې د دغه لارې دوړو او ګردونو له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوړو سره د خلک انتهایی زیات تنګ دي، حتی چې د کورونه چې دي د قندهار د پورته سره سوی ده او دوړې دي چې کورونه وتري دي. نو زه له دې ښار نه چې راتلم ګوره د لار د دومره تکلیف و چې د په چوک کې د ولسوالۍ والا خلک غونډ ماتله پاتې دي. خلک موټروانان یې نه وړي، جګه بیه ورته بیه یعنې 100 روپۍ، 1.5 روپۍ، 120 روپۍ غواړي ترېنه. نو دا ټول ظلم ده او د خلک خو دپاره دا وخت بېچارهګۍ حالت ده، خلکو سره چې سته هم نه. نو خلک انتهایی زیات تنګ دي او ډېر عذاب دي. نو امارت نه دا غوښتنه د خلکو هم ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې باید په دې کار باندې لږ لاس واچوي او لږ تیزی وکندي. نو دا به ډېر خیر پکې. موږ چې نن موټر جوړ کړو 2 ورځې بعد بېرته هماسې ګړبېږي، ګردونه یي، خاورې یي، شیشې که ټیټې وو ګردونه راځي، که یې جګه وو انډیواله تکلیف ده، سیاسر یې ماشومان یې نه کېږي که نه. موږ غواړو چې زر تر زره دا سړک جوړ سي. په دې خوشحاله یو چې سړک جوړېږي، خو باید لږ زر جوړ سي. که خیر په قراره یې جوړوي لږ اوبه دې اچوي. کورونه د خلکو خرابېږي، موټر د خلکو خرابېږي، فصلونه یې خرابه کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي تر څو د یادې لارې د رغولو بهیر چټک کړي او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. دا خو د شپې او د ورځې ګردونه دي، نه څوک د رګ خلاصوی سي، نه څوک د بچه خلاصوی سي، نه څوک د دروازه خلاصوی سي، نه څوک مثال د خبرې او سودا زغر در رسوی سي، نه یو سړی په لارې سم تېرېدی سي. خو موږ له دغه مشرانو دغه هیله ده چې مقصد دغه کاروبار لږ په چټکۍ سره انشاءالله وکړي. دغه د موږ خوایسته، نور خو داسې دوړې دي، داسې حال ده چې بیخي لار والا که پېژندل کېږي. ولایتي چارواکي د خلکو یادې ستونزې پر ځای بولي، ډاډ څرګندوي چې د لارې د رغولو چارې یې چټکې کړي او هڅه کوي په خامه لارو د اوبو په اشل هم زیات کړي. یقینا لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه عمومي لاره ده، په دې لاره باندې بنیادي او اساسي کار روان ده او خوشبختانه دا کار تر میدان وردګو په دغه کې اوس جریان لري. نو دا اوس مو خبره وکړه د فوایدي امیر رئیس سره، هغه هم دا اطمینان راکړ چې موږ کوشش کوو تر څو پورې چې دغه خلک هم د دې ستونزو د دې دوړو له ګردونه خلاص شي. ځکه دا خو عمومي لاره ده، مختلف موټر دي، لاره بدیل لاره ډېره خرابه ده او چې دا کومه لاره جوړیږي نو دوی کوشش کوي چې زر تر زره دا لاره جوړه کړي، ځکه چې یخ هم را روان ده، بیا په هغه یخ کې هم کار نه کوي. او ورسره موږ هم کوشش کوو. دا اوس موږ د ښاروال سره خبره وکړه، د لیوا د ټانکر سره مسلسل موږ یعنی او پاشي لرو تر څو وکولی سو چې دا خلکو ته تکلیف ونه رسیږي. خو بیا هم داسې ده چې تاسو ته معلومیږي ګرمي ده چې ټانکر تیر سوی نه وي، بس یو ساعت بعد بیا دغه لاره وچه سوي بیا دوړې کوي. خو موږ کوشش کوو انشاءالله تر څو د خلکو دغه ټول مشکلات سره حل. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي داسې مهال د یادې لارې د رغولو د چارو په سستوالي نیوکه کوي چې د دې لارې پر سر پراته ستوګنیز کورونه او باغونه سخت زیانمن شوي دي.